یو سړی هغه ښځه ډېره ظالمه وه او بد کرداره وه، نو هغه به یو زیارت لتله، اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند په ټپو ړوند ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. زیارت ته یې بابا زما دا میړه ړوند کړه. خاوند به تې تپوس کولو چې ښځې ته چېرته دی چې دغه زیارت له زما او دعا کومه چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکړي او ډېرې داسې کړي او داسې کړي. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه، دی د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا، هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه، ویل نن خو دې اواز هم راکو، ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چې او شته. وی هغه حلاله که او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه واله دا غوا زره لاله کړه. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته داسې پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و، دا هغې ته څه پته ده؟ زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دې خبرې ته سوچ وکړي بیا به پې پوهېږئ نه. وکې حلاله که غوا حلاله کړه، چې حلاله یې کړه نو یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه، وی ښځې زما دې سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه، وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو دې غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږ ښه کړي. چې په 3مه ورځ یې پې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښو، وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ها بس ړوند شو، خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو؟ وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه، خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شرم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته، دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپو ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلي دي، کوتک یې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه، دا خو دی کولنګي چرګ مړ. چرګان یې ډېر په کور چې څه ساعت تېر شوی دی، 2یم سړی راغلی، بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه، دا خو دی هغه انګرېزی چرګ مړ. مړه ها چې په دې کې 4 برابر، چې 4 برابر کړه، خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یي چې هغه کوې. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري، خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه. چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ، ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت دی، بلې ورته دروازې ته کړی و. چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمه، بلې ورته 4 واړی چې پې لېږلي دي، اخیری چې لېږلی دی وی هلکه چې دا ځل در نه را نه شي، ګوره سمې غورځوه سیند ته. چې د سیند په غاړه دا مړی غورځولی دی، چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې مینځي، وایي ویل ته بیا لا راوتی جامې مینځي، هغه یې مړ کړی. چې داسې په غاړه روان دی، یو ماهیګیر روان دی، میان نیسي، وایي وی الله اوس میان هم نسي، هغه یې مړ کړی. بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتې والی په هغې ور ټوپ کړی، ویل سر دې مړه اوچت کو، هغه یې مړ کړی دی. بیا راغی سړي ته وی
چې وروره اوس مې سمه صفایه وکړه جامې وینځلې مړی را په غاړې ته راوتې بیا مې ور وغورځولو مړ مې کو بیا یې مایګیر په شکل کې راوتې بیا مې مړ کو بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو دې خوا راتلو بیا مې مړ کړو سړي وله 100 روپۍ ورکړه که لږ مقل لرئ او سوچ لرئ نو دینه به اندازو لګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او د هغه سړي کار شوی دی خدای میړه مې په ټپ وړون کې او میړه یې سړی ورسره فراډ وکړو او جوړې سترګې ړندې کړې هر څه یې لیده ویل زه څه وینم نه تاسو باندې هغه چل یو سړی و په خر به سره چلوله پټوله نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکې وینځله ناتې اولې ته وغورځېده لاړه اوبو یوړ دی اوس سرسام شو او وی چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته خوا که زه خبر وی چې دا بوبه رانوړي ما به هډو وینځلی نه وی کور ته راغی مور بچیا څه چل دی وی مور پاکې نه پلیته خوا مور ولا ډاکټر راوسته چې د هلک باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج سوکو دا خبره تی نه هیره کړه مور والا پیسې ورکول څو کېږي 100 روپۍ هغې دا 50 والا 50 به بیا درکړه ویل زه 100 به بیا پوره راکړي چې ډاکټر ځای ته لاړو نو دی مور دې زوی ته وایي چې بچی دا په تا څه چلو ویل ولې ویل تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو هلک بیا چغې کړې چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مور هم سرسام شو ویل تپوس نه نه تپوس خو تپوس نه نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو ډاکټر چې راغی چې ویې کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مور یم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ راکورې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو ویل سلو نه